بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند اول بابا سید جمال الدین حضرت مقداد او ځینو نورو ښوونځیو په لابراتوارونو کې د زده کوونکو د ښوونیزې وړتیا لوړولو په موخه د فزیک، کیمیا، بیولوژي، ریاضي او نورو مضامینو کې 150 علمي تجربې ترسره کړي دي. د یاد ریاست رئیس مولوي محمد عثمان هوریت وایي هڅه یې دا ده چې د ښوونکو ظرفیت لوړ او تدریسي چارې معیاري کړي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د کندهار ولایت په ارغستان ولسوالۍ کې د څه باندې 19.6 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسونې د 3 شبکو د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د یاد وزارت په وینا د دې شبکو له بشپړېدو سره 251 کورنۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند هرات کې د 200 میګاواټه بادي برېښنا د تولید پروژې لومړي فاز او د 15 میګاواټه لمریزې برېښنا تولیدي دستګاه جوړولو چارو د پرانیستې په مراسمو کې ویلي چې اسلامي امارت هڅه کوي د چاپیریال د خوندیتوب په موخه د برېښنا په تولید کې له نوې کیدونکې انرژۍ کار واخلي. ورته مهال د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف په دې مراسمو کې ویلي چې اسلامي امارت په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهم پلانونه لري. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د 183 میلیونه افغانیو په ارزښت د 133 پراختیایي پروژو چارې پیل شوې. یا د پروژو کې د عمومي او کلیو سړکونه، استنادي دیوالونه، پلچکونه او یو کوچنی بند جوړول شامل دي. د فرانسې ولسمشر امانویل ماکرون ویلي که چیرې اسرائیل د غزې بشري ناورین ته پاملرنه ونه کړي نو هیواد یې کیدای شي پر یاد هیواد بندیزونه ولګوي. نوموړي پرون په سنګاپور کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې نړیواله ټولنه نشي کولی په داسې حال کې بې تفاوته پاتې شي چې فلسطینیان په غزه کې له لوږې سره مخ دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر صهیونیستي رژیم د نړیوالو فشارونو ډېر شوي څو ژر تر ژره په غزه کې جګړه ودروي.